سلام یې را کړی و لیکلی و په ما به ګرانې که په خپلې مور به ګرانې په ایمان ووایه که مسلمانې ومې لیکل هو په ایمان یې وایم په خپلې مور ډېر ګران یم یعنې زما مینه هیڅ ده نه هیڅ نه ده خو ته پوهیږي زه چې کله پوهنتون ته راځم سهار وخته یې چای له هګیو یا له کورنیو غوړیو او یا هم له پنیر سره تیار کړی وي کله کله بیا یوازې شیدې وي لا مې چای نه وي څکلی چې زما د پوهنتون کالي او آن کتابونه یې هم تیار کړي وي شاید تا ته به جالبه وي مور مې تعلیم نه لري خو بیا هم زما لپاره یې زما د پوهنتون د ټولې اونۍ تقسیم اوقات په یادو زده کړی د کتابونو پوښونه یې په ذهن کې ساتلي شنبه د شین پوښ والا چپټر هغه کتاب چې د سړي او توري عکس دی پرې د سور پوښ والا چپټر او غټ شخ پوښ والا کتاب همداسې تر پنجشنبې پورې ویې لیکل ادې خو ډېره تکړه ده خو کاش یو کار بل هم وکړي کوم کار هیڅ خبره واوره سبا ته چې راتلی هغه د هدیرې ناوې ناول راوړه څه یې کوي هغې کې زما درد دی یعنې ته هم مینه یې اوهو زما مینه ډنډوره شوه علمونه پرې خبر شول بس یو ته ترې ناخبر وې ناخبر یې لا تر اوسه هی لیونو کاش ته پوهېدې په کومه ورځ چې ته ټولګي ته را نشي خدای که به ورځ را باندې تېرېږي ناخبره نه یم خو د حالاتو په لومو دومره کلک تړل شوی یم چې د ځان خلاصي یوه لار هم نه ده راپاتې یوازې او یوازې ستا سترګو ته ژوند کوم ویې لیکل ښه شوه چې خبره مو سره سپینه شوه ډېر وخت مې په زړه کې و چې درته ووایم ژوند مې ځان مې او آن په وجود کې چلیدونکی روح مې خو جرأت مې نه شو کولی نو موږ دواړو خو د مینې ټولې خبرې سره ژولې وې نور خو څه پاتې نه و خو بیا هم زه ښه دې وکړل مینه کار د سود دی زیان ته نه رسي خیر دی که سړی جانان ته نه رسي دا مه وایه که زه تا ته ونه رسېدم ښایي مړه شم مه مړه کېږه که نه مور مې غږ وکړ مېلمانه لرو ساعت پس بیرته راځم ته آنلاین اوسه خو یوه پوښتنه مهرباني ستا د قسم په ذوالجلال وي له ما نه پرته دې په چا مینه راځي نه ورځه ورځه لیونو زما دې سترګه کې ګل وشي که به دا ستا په مینه بل ته وګورم